حقیقت څه دی دا په نالۍ د پاسه وه که واقعي دا زړه وه یا نه وه او څه پکار وو دې خبره دا ده که دا پاکستان نه کله جوړ ده دا ابدي قایم ده بلکې دا انګریزونو زمانه نه ده 1822 والا ګوټ دا موسا ګوټ نوما ده والا اور دا 1915 کې دا لیست شوی و برطانیه لیست کړی و دا هغه نه بعد چې دا 51 ایکړ زوی ده دا نالۍ نه وخوړه دا زوی نه وخوړه دا روڼ نه وخوړه هغه کنډو ګوټ رسې او دا مجاهد کلونی وحد کلونی دا ټول علاقې موسا ګوټ علاقې دي انګریزونو زمانه لیست دا مالکان دا خمر شوي دي لیکن هغه له وارثان شته دي هغه سره برطانیې والا نقشې دي موسا ګوټ والا اور لیز دا 1915 کې لیز شوی دا 1822 ګوټ ده اور 215 سال زوړ عثماني مسجد ده ورسره هغه موسا ګوټ کې ده 215 سال زوړ مسجد ده دغه نه کې ډي والا امځکه ده نه KMC والا امځکه ده نه هغه څه شي FBR والا امځکه وه نه دا ریلوې والا امځکه ده دا ټولو ګورنمنټ ادارې دمن ته قبضه کړې وه اور دغه زور زبردستی دغه علاقه خالی کوي دغه لینډ مافیا بلډر مافیا کرپټ مافیا هغه پلان ده چې دا روډونه 150 فوټ روډ جوړ کړو دا 30 فوټ روډ دی وو 30 فوټ دا روډ وو 150 فوټ روډ جوړ کړو دا له پلازي جوړي اور عاصم چې د ځان ته هسپتال جوړی دی ډاکټر عاصم هغه غټ بدمعاش ده لینډ مافیا سرغل هغه ده ملک ریاض ده بل اور زرداری پکې اسپنا ملوث ده د شرجیل میمن اور چې د عبدالقادر پټیل دا ټول ملوث دي د کنه ګورنمنټ ادارې ټول ملوث دي ادارې دا اسټیټ چې د کنه ملوث ده بقاعده اسټابلیشمنت ملوث ده دا خلک دغه ټول امځکي خلي کوي په ځان ته د بلډینګونه جوړوي کله ریلوی والا ډرامه جوړي کله سیپیک والا ډرامه جوړي کله نالي والا جوړي کله روډو والا ډرامه جوړي دا دغه علاقو خلکو سره غار ظلم کیږي او پاکستان دمر سیاسي پارټیاں دي هغه چې غلي دي بالکل اور هغه بالکل اس قسم ایجیټیشن کړه دال ایجیټیشن پیټای کړه دا او جمعیت علماء اسلام کړه دا درنه وا دا شپې د 3 بجې سلو بجې راغلو دا ټول درنه ختم کړي او پورا علاقې محاصره وکړه اور خلک چې دا هغه رائټ سیاسي طریقې سره پرامن طریقې سره هغه جدوجہد کړو اور سٹی کورٹ کې نه های کورٹ کې نه سپریم کورٹ کې پټیشن والا فایل دي هغه پیټنسي کې دا ټول ایلیګل ایکشن کړه دا لوگ دوته بالکل قانوني ایکشن نه دا ایلیګل ایکشن دا غیر آئینی ایکشن دا بالکل دا خلاف صدر ته ایکشن خوستل بجا دا وزیر اعظم ته ایکشن خوستل بجا دا چیف جسٹس ته ایکشن خوستل بجا سند های کورٹ چیف جسٹس ته ایکشن خوستل بجا دا سپریم کورٹ په آرډر الکړه دا هغه الکړه دا ماستر پلان بحال کوي اوریجنل KD ماستر پلان KD والا د زمين سره تعلق نشته دا بالکل د دې نقصان خو ډیر شي دی تقریبا کته شي دی دغه جوړ شي دي چې هغه من تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ هغه له ګول جوړ کړي دي بلډینګونه او نوټس چې راغلی نوټس هم تقریبا 3 ورځې راغلی لکه اچانک خبره نه د پلاټس دغه کړلې نه څه نور څه چیکونه ورکړل شي هغه د پیسې میلاو شي دغه میلاو شي بیا میز کې چې د خبره زیاته ځکه ورانه شوه چې خلک پکې راټول شو څه سیاسي ساسي هغه د لاسرې ورکړي چې به موږ تاسو له شي خبر مخ د چلو دغه کو نو هغه د وجه چې دول د احتجاج شروع کو احتجاج نه بعد چې اچانک چې دا تندر پیراو لګیدو او دلته کې چې خلک زینه ماتې دو دلته چې خلکو گاډي ودرولی او خزي دسي رواني وي او سړی چې دسي روانو او سامان په بل طرف روانو پوه شوي نو هغه احتجاج د وجه چې نور زیاتو چې دا مسایل چې جوړ شو لکه اچانک تندر پیرا پریوتو